جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عليه الصلاة والسلام عرض لي فقال: بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعدا لمن ذكرت عنده فلم يصل عليك. قلت آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعدا لمن أدرك أبواه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت آمين. رواه الحاكم في المستدرك. كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه واي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: منبر تراشي موږ منبر ته ورغلو، بیا چې کله هغه لومړی زینې ته وخوت وی ویل آمین، کله چې دوهمې زینې ته وخوت بیا یې وویل آمین، کله چې درېیمې پوړۍ ته وخوت بیا یې وویل آمین. بیا چې کله راښکته شو موږ پوښتنه ترې وکړه چې ای د الله رسوله، موږ نن دا صدر څخه واورېدل چې بل وخت مو هیڅ کله نه و اورېدلي. ده صلی الله علیه وسلم وفرمایل: جبریل علیه السلام مخ ته راغی او وی ویل: هغه څوک چې د الله تبارک وتعالی د رحمت څخه لرې شي، چا چې د رمضان میاشت وموندله او بخښنه ورته ونه شوه. ما وویل آمین. کله چې دوهمې زینې ته وختلم هغه وویل: هغه څوک چې د الله تبارک وتعالی د رحمت څخه لرې شي، د چا په مخ کې چې ستا نوم واخیستل شي او هغه په تا درود ونه وایي. ما وویل آمین. او چې کله درېیمې زینې ته پورته شوم بیا یې وویل: هغه څوک چې د الله تبارک وتعالی له رحمت څخه لرې شي، چا چې مور او پلار دواړه او یا یو د سپینګیریتوب په حالت کې وموندل او دی جنت ته دننه نه کړ. ما وویل آمین. د دې حدیث روایت حاکم په مستدرک کې کړی دی. صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم. بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. دعني فقلبي لن يكون أسيرا.